طالبانو بله مسئله علما داسې ذکر کوي کله چې د قرآن تلاوت کوي قرآن به سردن له یو طرفه وایي علما وایي وي داسې قرآن ویلل مکروه ده چې قرآن لږ له دې جیره واخلي لږ له دې جیره واخلي لږ له دې جیره واخلي بس قرآن تلاوت کوي دا قرآن مکروه ده طالبانو که تاسې فکر کړی وي تاسې به وایي داسې قرآن خو موږ نه تلاوت کوو ولې نه تلاوت کوئ کله چې ختم کوئ ختم کې قرآن چې ختم سي یو امان الرسول ورسره وایي بیا معوذتین وایي بیا کوم جینه ورسره وایي نو دا خلطیت ته قرآن چې لږ ایتونه غجینه راواخلي لږ دغه جینه لږ دغه جینه یو ځای کې دا مکروه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه ولیده حضرت بلال رضی الله عنه قرآن لږ له یوه جي راخیست لږ له بل جي لږ له بل جي د قرآن تلاوت یې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې داسې مه کوه نو له دې جي نه علما استدلال کوي چې دا مکروه ده امام سیوطي اتقان کې امام قرطبي په مقدمه د خپل تفسیر کې خلیل احمد سهارنپوري بذل المجهود کې البرهان فی علوم القرآن د زرکشي کې علامه عبدالحی لکنوي په نفع المفتی والسائل بجمع المتفرقات والمسائل کتاب کې دغه حدیث ټولو علماو نقل کړی طالبانو دا مکروه ده ګورئ او مونږ تاسې کې دا عادت شته طالبانو کله چې د قرآن ختم کوو یو چیرته د قرآن ختمي نو بیا هلته متفرق آیتونه راجمع کړو هغه اخوند صاحب به سخت ورته خوشحاله وي دې جینه یې راجمع کړه دې جینه را ډېر بس آخر کې دعا وکړه نو دا طالبانو صحیح ختم دی چې وکړه خلاص وځي د ختم دپاره یو څو آداب ستا درته ذکر کوم نور طالبانو نشته د باید مونږ په پرون مې د یو سپین مولا خبرې اورېدلې وی دا مولایان چې ډېر بدعت یادوي وي د دې خبرې مه منئ سړی حیرانه سي طالبانو چې ته اوس ځان ته مولا هم وایي شیخ الحدیث ته هم د ځان سره لیکلی وي الله دې تا ته هدایت وکړي الله پاک دې تا ته چې دا کم علم درکړی د بدعت رسول الله وی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد مشکات کې موږ باب کړو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه نو زه نه پوهېږم چې ولې ملایانو باندې بدعت اصل کې د دوی د الواو کار پکې خرابېږي دوی د الواو کار چې خرابېده پکې بیا نو په دوی د بدعت ټکی بد لګېږي یو دین د طالبانو یو اتباع ده یو ابتداع ده اتباع د رسول الله سنت یو ابتداع ده هغه چې دین کې نوې خبرې را پیدا کوي نو سړی به دا دین طالبانو له ابتدا نه پاکوي که به یې نه پاکوي ولې په دې ملایانو دا په بعضو باندې دا ابتداع او بدعت رد کول طالبانو بد پې باندې لګېږي الله دې خو چې سړی ډېر فکر وکړي کیدی سي دوی دکانداري پکې خرابېږي او دا طالبانو د الله عز وجل عادت ته ګوري دا یاد ساتئ طالبانو کم علما چې ګټې په یو شي کې او ښه پوهېږي چې دا ناروا ده نه وایي الله په هغه شي باندې دی مړوي نه نور هم ذلیلوي کم شی چې ناروا وي او بیا هم ته په هغه شي باندې رد کوې ولا عزت به دې هم ډېري والله الله عز وجل به